कता सो ख्याल कई दुनिया के गोड़ा च सुम्र गुजार तेजी दुमर चगा तेज है अल्लाह भी अमान रहा की चिदा बसुम्र सख्त गुजारी च मशरक और मगरिब के चगा और देखी इल्ला पेरियान और बनी आदम जका नाउरी च कुदरत दाराज फाशकोल नगवाड़ी ब्या पदबांदे प कब्र के आजाब मुसल्लत दा ख्वारी च वर सरा मलेकी की नो आजाब पे मुसल्लत या खुद और लंबे वर तराजी कब्र पर या पे लड़मान मुकर्रर अद खुदा ख्वाहदा च हर किस्म आजाबी दा खबर वर्ता दा आजाब तनूर की तर क्यामत पूरे बदा मड़े पदे कहर की गिरफ्तारी दा बदा अग सड़ी हाली च कम सड़े द ज़नकदन पे वक्त के द ईमान दौलत बैलो ईमान गोरदा याद लड़ई यकीन और तस्दीक मा जा बिहिन नबी तवाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कम शेद अल्लाह न रोड़े दे पागे यकीन कोल देता ईमान वही दग यकीन कद जन कदन पे वक्त के चा बैलो दो नो मरला तबाश आओ कदा यकीने द जन कदन पे वक्त के उगटलो नो मरले बेड़ा पार चा उगटलो मलेके राले और तपोस तेओश हदीस के राजी च दे मलेको सरा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर हुई तस्वीर अगर तस्वीर दे मड़ी तवखई वर्तदा से वही च मा कुंता तकूल फी हक हाज़र रजुल ताप दुनिया के ददी सड़ी मुताल्लक च ख्याल देता उगोर दे च वर्तदा से उगोरी नो हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह व आमन्ना बिह दा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दे मां पद ईमान रोड़े हो आ तस्वीर तबे हो उस्तदावे च मुंग लिदले न दे नो मुंग बे तस्वीर संग पेजन अजीजानो दी दुनिया के पार सड़ी दा लाजिम दी च अगबा खसाइल नबवीना द पैगंबर तस्वीर ज़दकई दाबस दकई च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सुनत संगो दागख पे मुबारक संगवे दा कदमुन मुबारक संगो खाद सुमराओ द चेहरे दा बनावट सुमराओ द पोजे दा साख्त संगो दा शुंड मुबारक संगवे गठवे नाराय दा गाफुन संगो वगुन संगो दा पूरा नक्शा बताता याद है लता याद है फिर तबे तरफ तुम खूबम भी जले चानम तपोसम करे दे कि जमुंग द पैगंबर कद मुबारक संग या दागला सुनत संग उस्मान तपोसु कई यो यो अंदाम बेदर तोखेम च दादा से हो दादा से हो दादा से हो दादा से हो जगर तईमानी वैम मां चिप शमाइल तिरमिजी के कम नक्शद जसद अकदस द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदलेरा और उस दकड़े में दा उम्मा अशे में ब्या पखोब के होकर और दे तरफ तम चल तो तासुरा उस चादर न तपोसो कुछ अलग
ستاسو د کلی د ملک سر څومره دی؟ نو درته یاد دی چې 3 دړی سره دی. ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ دی که مندری دی؟ خم ورته کتلي، ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګورئ ناست دی ورته لکه د توسن کارغه غوندې. هغه درته هر څه یاد دي. اوس دا وایه چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه دا د یو له نه ورځي. نو اوس هغه وخت کې چې ته تصویر درته ملایکې وښیي او ته ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده وه ته داسې ورته وګورې یقیني به وایې چې ها لا ادري والله کې پېژنم چې دا څوک که تاسو زده کړې تاسو خیال راغی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې یو سړي تصویر چا ویستو هغه ولی وی باسي ویلې دا ځان سره یادګار کړم. هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. زما تصویر باسی چې ځان سره یادګار کړي. جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. چا پڑھ کې چې چا تصوري هغه ته د تصویر ضرورت نشته. کم سړی چې د یار په زلف تړلې هلته د زنجیر حاجت نشته. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. د یار تصویر می د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورمال تصویر ضرورت څه. نو عرض مې دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر کپتای دا درد زړه کې پیدا کړي. داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي. حدیث بیاده پکار دی یاري او مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیاده. نو علم د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی، ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت په نصیب شي. خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړي او د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به دې پیرا ټولولا. قرآن او حدیث چې دې هغه دې د دکاندارۍ اسباب جوړ کړیو دنیا دې پیرا ټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی. شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي. شاه صاحب ورته په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وایي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې دا قال رسول الله صحابه طالب وایي نو زمان اړه بوټز قال رسول الله غوندې خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او د سنم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي. په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي. نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې
نو دا قبر روضه من ریاض الجنه، د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي. څنګه باغچه جوړ شي؟ عیسی علیہ السلام یو مړی راژوندی، ورته وی زما د قوم ته ووایه تا باندې لاندې سال تیر شوی. هغه صاحب نور خبر نه یم، خو چې مړ شوما خاخې کړم او خلق رانه لاړه. څه کسان راله الله سره ملاو که، نور راله بیا نور راله، چاوې زه ستا مونځ ما، چاوې زه ستا روژه ما، چاوې دیخی طرف ته چې ټول رانه پاکړکۍ ووتم، ماړه کې خیال وکړو چې ته یوازې دلته څه کوې، ته هم ورپسې ځه. وی پاخي طرف ته کړکۍ زم ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، ولی پکې بیږي. زه دا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کي، هر ټیم چې خو په ده باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازدیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې څه کړي دي کړي دي او دلته مانځه. وی ما هغې له داسې ټېله ورکړه چې مونځ نه مې څنګه منې کې. وی د هغې غاړه کې هار و هغه وشلېد. وی راته وی چې اوس خو دې والله که پرېږدم چې دا هار دې ټیک کړی نه. وی د تار یو سر هغې ونیو او یو ما ونیو، ملغلرې م پکې پیرلې او خبرې م کولې. هار لا پیرلی شوی نو چې تا آواز وکړو او زه راووت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې مړ شي. 4,000 کاله. نو په 4,000 کاله کې د خوشحالۍ وخت په د داسې تېرو لکه چې یو ګنټۍ. دنیا کې وګورئ د خوشحالۍ وخت باندې سړی پوه هم نشي، او چې غم پې راشي اړه کې وایي چې تا خوشحال لا کله وي. نو قبر به داسې ځای شي. الله دې توفیق راکړي چې زمونږ قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی، دروازه یې لرې ده. تاسو وایي د توبې دروازه، توبې څه کوټه نه ده چې دروازه یې بندېږي او کلاوي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخېږي دې طرف نه، چې قیامت شي نو بیا به نور د دې طرف نه راخېږي. خو دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوختو بیا به څوک چې څنګه دې دغسې به پاتې شي، بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخېږي داسې پرېږدي، بیا به نور داسې راخېږي داسې به پرېږدي. دا د توبې د بندېدو وخت به وي چې نور دې خوا نه راوختو، هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبلېږي او نه به ایمان قبلېږي.